حوثیانو سعودي عرب ته په ښکاره ګواښ کا بریدونه دوام وکړي، هوایي ډګرونه او مهم تاسیسات به په نښه کړو. د یمن حوثي ډلې سعودي عرب ته خبرداری ورکړی چې که د دوی په وینا یمن د هوایي حریم سرغړونه دوام ومومي، نو د سعودي هوایي ډګرونه او نور مهم اقتصادي او پوځي تاسیسات به د دوی د بریدونو هدف وګرځي. په ورته وخت کې سعودي په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هر ډول برید ته به په سخت او بېساري ځواب ورکړي. د یمن د حوثي ډلې پوځي ویاند یحیی سری ویلي د دوی ځواکونو او هغوی سعودي جنګي الوتکو سره مقابله کړې چې د دوی په ادعا غوښتل د ایران یو ملکي الوتکه د صنعا په نړیوال هوایي ډګر کې له ښکته کېدو منع کړي. هغه خبرداری ورکړی که سعودي عرب د یمن د هوایي حریم سرغړونې ته دوام ورکړي، حوثیان به د سعودي عرب هوایي ډګرونه، بندرونه او نور مهم تاسیسات په نښه کړي. د نوموړي په وینا د صنعا او تهران ترمنځ الوتنې به د هر ډول احتمالي خطرونو باوجوده روانې وي. د حوثیانو اړوند المسیره تلویزیون هم راپور ورکړی چې د یوې ایراني الوتکې د جمعې په ورځ صنعا ته الوتنه کړې او د حوثیانو رسمي پلاوی تهران ته د سفر لپاره لیږدولی دی. ویل کېږي په همدې الوتکه کې له 200 څخه ډېر ناروغان هم موجود وو. بل لور ته د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د پوځیانو څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دا ډول ګواښونه یوازې د یمن د خلکو له اصلي ستونزو څخه د پام اړولو هڅه ده. ائتلاف ټینګار کړی چې که د سعودي عرب امنیت هوایي ډګرونه یا هم تاسیسات هدف وګرځي، نو سخت، چټک او بېساری پوځي ځواب به ورکړل شي. شنونکي باور لري چې د ایران او حوثیانو اړیکې د سره سمندر امنیت او د سیمې روان سیاسي وضعیت د منځني ختیځ کړکېچ یو ځل بیا حساس پړاو ته رسولی او هره نوې نښته کولی شي سیمه له لویو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. د نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، بارکزی پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.